د اسماعیل خان او احمد مسعود لیدنې ته ضد او نقیص غبرګونونه پارول شوي. احمد مسعود او طالبانو چې لیدنه ترسره کړې ده، غبرګونونه ورته د جبهه مقاومت غړو او نورو سیاستوالو ښودلي دي. خو احمد مسعود تر دې مهاله خپله څه نه دي ویلي او نه هم طالبانو چاته غبرګون ښودلی. غبرګونونه د جبهه مقاومت غړي ختلي دي او داسې نور سیاستوال. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالب او طالب مخالف مشرانو ترمنځ ایران کې د شوې ناستې یو ګډونوال دا کتنه رغنده بللې ده او تمه یې ښودلې چې دا ډول نورې ناستې به ترسره شي. خو د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت د جبهې ویان صبغت احمدي بیا وایي خبرو څه پایله نه لرله. د بادغیس پخوانی والي حسام الدین شمس چې جهادي قومندان محمد اسماعیل خان ته نږدې کس بلل کېږي، بي بي سي سره خبرو کې ویلي دوی طالبانو سره لږ تر لږه 3 ناستې کړې او یو لړ غوښتنې په لیکلې بڼه ورته سپارلي دي. ایران هم ویلي هیله مند دی چې دا خبرې د افغانستان د خلکو په ګټه وي. په داسې حال کې چې ایران کې د طالب او طالب د دوی د مخالفینو ترمنځ د شوې ناستې ګډونوال دا ناسته رغنده بللې. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت د جبهې ویان صبغت احمدي بیا وایي خبرو څه پایله نه لرله او طالبانو له غوسې خبرې نیمګړې پرېښودلې. دا خبرې 3 ورځو لپاره وي، خو 2 ورځې خبرې وشوه او 3مه ورځ طالبان د غوسه کېدو له امله له تهران نه لاړل. دا خبرې زموږ د دوست او ګاونډي هیوادونو ایران په منځګړیتوب او لوړپوړو ایراني چارواکو په حضور کې ترسره شوې. البته دا خبرې یو ډول د حقیقت موندلو ځکه چې طالبان بیا ویل چې د سولې پلوه دي او موږ هم غوښتل چې د دایمي سیمې هیوادونو په مخ کې په ډاګه کړو چې رښتیا هم داسې ده که نه. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا او زموږ ته د مهال چمتو کړه خبر د الله په امان تر بیا ښې چارې.